اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د ضلع مومن ځوانانو، زما مشرانو او د ټولې پښتونخوا پښتنو مشرانو د لر او بر د پښتونخوا مشرانو نن چې کوم د منظور پښتون پیښه مخې ته راغلې ده او په ضلع مومن کې چې کوم هغه مشران چې هغه راغلي وو او هغوی د منظور پښتون په لار کې د میلمه د ستنېدو کوم حرکت کړی دی، نو دا د ضلع مومن په تندي باندې یو داغ جوړ کړی دی. اصل خبره دا ده چې تاسو ته د معلومه وي چې دا کم خلک راغلی دي، دا د سرکار هغه ملکان دي چې کم د دې ملک پاکستان په دغه افسیار تور قانون کې 83 کاله ژوند کړی دی. د هغوی د ژوند ټوله سلسله په دې کې تېره شوې ده چې څه ورته هغوی ویلي دي، نو دوی هغه کار کړی دی. د پښتون روایات نه دي چې د میلمه په لار کې ودرېږي او میلمه راستونکي. دا ډیره یو ناخوشګواره واقعه ده او زه پخپله هم او زما د ټولو پښتنو چې کوم زړه په دې عمل دردېدلی دی، نو زه نشم ویلی چې زه څومره په کومو الفاظو باندې د دې مزاحمت وکړم. دا یو ډیر بې پښتو کار کړی دی. دغسې په دې ټول پښتونخوا په دې ټول پاکستان کې ټول خلک سیاست کوي، جمهوری عمل دی دا، او یو سړی د سیاسي عمل نه ودرول دا د خپله د پاکستان د آئین منافي ده. د پاکستان په آئین کې په آواز په احتجاج باندې بالکل قطعاً نشته او دغه قطعاً لګول دا یو غیر جمهوری عمل دی او د دغه جمهوری عمل مخالفت کولو زه غندنه کومه، په سختو ټکو کې کومه، او هغه ځکه چې په ټوله پاکستان کې په جمهوری دغه عمل باندې پابندي نشته، خو چې نه پوهېږم چې کله د ایکس فاټا خبره راشي نو بیا پکې دغسې عملیات هم کیږي. دغه د امن آواز، دغه د میسنګ پرسن خبره چې عوامي نشنل ګوند هم په 13/22 تاریخ باندې په ټول ملک کې په یو ځل په یو ورځ باندې په یو ټایم باندې کم احتجاج وکړو او دغسې دغه احتجاج د عوامي نشنل ګوند د اړخه جاري دی تر څو پورې چې دغه میسنګ پرسن نی میلاو شوي. دغه د میسنګ پرسن آواز کول یا د خپلو مسایل په ګوته کول یا د خپلو وسایلو خبره کول، دا په دغه خلکو چې بده لګي، نو د دې خبرې ما سره ډېر سخت دا افسوس دی چې په کومو خلکو دا خبره بده لګي او دغه خلکو سره او د زمونږ د خاورې خلک په دې کې شامل شي، نو دا انتهایی د شرم خبره ده، د شرم کار دی. زما مشرانو ډېر په معذرت سره دا خو زما خاورې ته راته، دا خو زمونږ کور ته راته، دا خو د پښتنو خاورې ته راته. که دی د هر سوچ او د هر فکر خاوند دی، هغه د هغه خپل عمل دی او خپل کار دی، خو چې کله دی دلته راته نو په کار دا ده چې د هغه میلمستیا شوی او زه پر زور د دې خبرې مطالبه کوم چې کم کسان لکه جنګریز په دې کې عارض شوی دی، نو زه پر زور مطالبه کوم چې جنګریز د زر تر زره رها کړی شي او نور د دغه د شرم دغه کې دا ګوتې وهل بند کړی شي. دا زموږ دپاره یو ډېر شرمنده عمل دی چې اوس پې د پاسه ګرفتاری هم کوي. زما ډي سي صاحب چې کوم عمل کړی دی، زه د هغې خبرې هم غندنه کوم چې یو سرکاري افسر لا دومره تیری نه دی پکار. هغه دپاره یو پیپر پکار دی او د هغې دپاره بیا خپل فورس شته، باید چې هغه په هغې باندې عملي کړي چې هغه په خپله مخې ته راځي. د ځان سره ډانګیم راغستی دي او د ځان سره چې دی د هغې ته لاس هم په خپله اچولی دی. نو لحاظه دغه عمل زما د انتظامیه هم د غندنې وړ دی او خپل قوم ته ډاډګرنه ورکوم چې ای قومه انشاءالله د میسنګ پرسن خبره چې ما هغه ورځ په 22 تاریخ په غلای کغون کې
کم احتجاج کړی دغه احتجاج به زما جاري او نږدې ده چې زه په هر تحصیل کې دغسې غونډې پیل کما او زه په هر تحصیل کې د میسنګ پرسن دپاره اواز اوچت کما او انشاءالله موږ به خپل میسنګ پرسن خامخا ریکور کوو او دا د امن چغه به دلته راولو د امن ازادي به دلته جوړوو او امن به راولو دا وطن به ښایسته کوو دا زموږ د پښتنو مرام دی دغه زموږ کار دی چې خپل وطن امنیت طرف ته یوسو نه چې د شر طرف ته یوسو او دغسې زموږ نورې هم ډېرې ستونزې دي ای قومه لکه زما د ګوډسل مسله ده لکه زما د وسایلو مسله ده زما د بجلی مسله ده زما د مومنډیم مسله ده زمونږ او زما د چارسدي او د باجوړ سره د بریدونو مسلې دي دا ټولې مسایل چې دی دا موږ ته حل طلب دي پښتو دغه ده چې ما تاسو ته کوم خپلې مسایل در مخکې کړل او په دغه مسایلو کې را مخکې شوی د دغې مسلې د حل کولو دپاره کردار ادا کوي او د دې پاکستان دپاره د امن او د دې خپلې خاورې دپاره د امن کې کردار ادا کوي او دا خبره امنیت طرف ته یو جهان مننه